دا د نړۍ تر ټولو ګرانبیه غمی دی، تر دې چې د نړۍ دوه لوی ملتونه یې پر سر د ملکیت دعوه لري. دا د کوهینور غمی دی. هندوان دعوه لري چې دا د دوی ملکیت دی، خو غمی اوس د برېټانیا د رویال کورنۍ په واک کې دی. دا چې د برېټانیا شهزادګۍ تازه مړه سوې ده، نو هندوان هڅه کوي تر څو د کوهینور غمی هندوستان ته راوړي او د خپلو تاریخي اثارو په جمع کې یې وساتي. د هند 100 کاله مخکې تاریخ ښیي چې کوهینور غمی تر ډیزاین مخکې 190 کراټه وزن درلود. د هغه وخت د هند امپراتور ککټیا ډایناسټي ویل چې د دې غمی بیه د ټولې نړۍ د نفوس د نیمې ورځې له مصارفو سره برابره ده، او هغه دا غمی د خپل تخت د ښکلا لپاره وکاروه. یو وخت د پارس امپراتور نادرشاه پر هند حمله وکړه. هغه د هند د امپراتور تخت ونیوی او د کوهینور غمی له ځانه سره افغانستان ته راوړ. خو د پارس امپراتور ډیر ژر د خپل ساتونکي